یو خیره ده چې د دې خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته، او یو دعا ده چې د هغې دعا او د رب په منځ کې پرده نشته. خیره د مظلوم خیره ده. معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه السلام یمن ته لیږلم او داسې دواړه د یو بل نه جدا کېدو، او دا خپه مې د لګام د اس په دې سورلۍ په دې زین کې پرته وه، او نبی علیه السلام راته دغه ټیم کې وی واتق دعوة المظلوم، معاذه ځان به د مظلوم د خیرو نه بچ کوي. ګورې معاذه فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. معاذه د مظلوم د خیرو د رب په منځ کې پرده نشته دی. ګورې بس سیده خیجي، سیده سیده ځان به بچ کوي. روجه را روانه د ظلم ونه شي چرته. ګورې څوک تر نه په سپیړه ونه لګي، ګورې چاته کنزل ونه کې چرته، ستا د لاسه د چا د روجه ماتې وران نشي چرته، تا پسې چرته روجه ماتې کې خیري اوچتي نشي. ګورې او یو دعا الله نه رد کوي. هغه دعا ده د هغې دعا او د رب په منځ کې پرده نشته. هغه د پلار دعا ده چې کله پلار د خپل بچي دپاره دعا کوي. نو د دې دعا او د رب په منځ کې پرده نه وي چې پلار بچي ته دعا شو. د پلار داسې پالوانه دعا ده. د مظلوم د خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته، او د پلار د دعا او د رب په منځ کې پرده نشته. چې پلار لاس اوچت کړي او پلار دعا وغواړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو صحابي راغی، ورته وی تا نه مشوره علم جهاد لازم، خو مشورې نه راغلی. بختور صحابو د نبی علیه السلام د به مشوره اخیستله، د مشورې زی امام الانبیاء. وی تا نه مشوره علم جهاد لازم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته هل لک ام، مور دې شته کور کې؟ وی او وشته دی. نبی علیہ السلام ورته وی ورشه فإن الجنة تحت رجلها، ورشه او د مور د خپو د لاندې دی جنت دی، ورشه جنت هلته وګوره. زما مشوره دا ده چې ورشه. بختور دی هغه بچي چې د مور خپو ته ناست دي او د مور نه د خپو چاپی کوي او د خپو د لاندې جنت ګوري. مورې ما پرېږده، ما د امام الانبیاء حدیث را رسیدلی دی، ما دی خپو ته پرېږده، ستا د دې خپو د لاندې جنت دی، ما دې ته لږ پرېږده. زم چې د چا پلار مور یې دا ډېر خوش قسمته دی. بیا به راشي، بیا به ما ته وایي مولي صاحب هغه خپې ګورم چې د هغې د خپې د لاندې جنت دی. زما خپو ته به کښېنې، د بل عالم خپو ته به کښېنې، خو د دې د لاندې جنت نشته دی. بیا به ګرځې، بیا به مور ګوري او مور به نه یې ګورې. دغه یوه مور ده چې د دې د خپو د لاندې جنت پروت دی. اسې دې خپو ته کښېنه، اسې وله دا خپې چاپي کوه. وایي مورې نبی علیه السلام صحابي واپس کو چې کور ته ورشه فإن الجنة تحت رجلها، د مور د خپې د لاندې جنت پروت. ما دې خپو ته لږ پرېږده، 15 منټه مې پرېږده، 10 منټه مې پرېږده. مورې په دنیا کې دقه خپې دي چې د دې د لاندې جنت دی. ما ته بل ځای جنت نه میلاویږي، جنت د مور په خپو کې میلاویږي، جنت د مور په خپو کې میلاویږي. نو د پلار دعا چې کله بچي له غواړي دا نه رد کېږي. نو کوشش کوئ د رمضان نه مخکې دا نیت وکړه چې زه به ځان بدلوم. صبر به را پکې سیوا کېږي، ترس را پکې سیوا کېږي. که ترس تر کې سیوا نه شو نو روجه دې فایده نه ده کړې. ګورې مظلوم دا نه دی چې ته په لار سړی وډبیو، دا ظلم شو. یوازې ظلم دا نه دی، د دې نه بل غټ ظلم شته، د دې نه بله غټه مظلومه شته چې کور کې د روجه ماتې ټیمي او زنانه تنور ته ولاړئ، انغري ته ولاړئ، د اور ګرمۍ ته ولاړئ او چې روټۍ تیارې تاله ماښام نه. انسان نه دی، د خدای بنده نه دی. که مالګه روټۍ کې سیوا شوله یا کمه شوله، یا روټۍ وختي شوله یا ناوخته شوله، خیر دی که نه؟ نه، دی د روجه ماتې ټیمي او د روجې اذان شروع شي روجه ماتیږي او دی په سالن کې یا مالګه کمه ده او یا ډیره ده او په بیبي باندې را باندې کې او د روجه ماتې ټیمې. زه هم ویریږه، یو مظلومم ده یو روجه دارم ده. د روجه دارم الله دعا نه رد کوي، د مظلومم نه رد کوي. هسې نه چې د روجه ماتې ټیمې ته خو روجه ماته کې جومات ته راللې
او په دغه ټیم کې ته په جومات کې ولاړې او کور کې دی بیبي لا رب ته لاس اوچت کړل. ښه دا مظلومه ده اوس. ښه واتق دعوة المظلوم، د دې خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته دی. وی رب زما انتقام به تې کله علي، رب زما تپوس به تې کله کوي. او دې راغلی دی په اول صف کې اوږدو تراو ته ولاړ دی او جانماز ځان ته خور کړی دی، خو کور بیبي لپې اوچتې کړي د خلاف. الته شکایت درج کیږي، الته د مظلومې ښځې خیره وختله. د رب او د خیرو په منځ کې پرده نشته. رب ته چې د مظلوم خیره وختله، رب ورته وی فبعزتي، زما دی په خپل عزت قسمی، زما دی په خپل جلال قسمی چې امداد به دې کوم او انتقام به دې علم. پردې قرض ورته الله نه معاف کوي، پردې حق ورته الله نه معاف کوي. په ده د چا قرض و الله هغه نه معاف کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به جنازه کوله، د چا به پې قرض و امام الانبیا به جنازه نه کوله. اله به یې هغه جنازه کوله چې کس به راغی، ذمہداری به د قرض واغسته چې د قرض به زه ادا کم. اله به امام الانبیا وی الله اکبر، نیت به یې وتړو، اله به یې جنازه کوله. مونږ معاملاتو کې ډیره کمزوري ده نن. جماعت کې د الله نه یریږو، خو چې کله پټي کې پوله سیده کوو هلته بیا مشر ونه ویني، هلته بیا بابا ونه ویني. جماعت کې به ټوله شپه جماعت کې رونی، خو چې د پولې خواله ورشي او ته په پوله کې وویني، تا ته به د ایمان پته ولګي. ایمان ورله هلته وتله چې کله دی د پوله چا سره نیغی. ما یو سړی پوله کې داسې ونه لیده چې یاره خیر دی که زما څه حق تا ته دروړي، ما تا ته بخلی، خو ګوره ستا د حق نه یریږم. نو یو به وایي دا پوله دې پله ده، بل به وایي دې پله ده. یو داسې ونه وي چې نه دا پوله زما طرف ته ده، دا دغلته نه ده، خیر دی ګټه دغلته ده، او ته دیوال په دې ځای وکړه خو چې ستا حق ما ته روانه. نو چې پولې له ځینو جنګ وي، چې پولې له څوک نیغولو له ځینو ځان سره باول ټوپکې وړي، پته ده ورته چې زه به د ده حق لاندې کوم او دی وی دی به د ده نه به حق لاندې کوم. هلته د الله نه یریږي. جماعت ته چې راځي څوم ښکلی صفا سوتره را روانې او په اوداسه کې را روانې، داسې پولې له هم لاړ شه که نه. وایي په دې کې چاته ضرورت دی، په دې کې خلق سله رابلم، زما حق دی تا ته ووړي، خو چې ستا حق ما ته روان. او دې بلیږي د لویش ځمکې دپاره به پرزول کوي. دا یوه لویش ځمکه چې ته لاندې کې، دا به څومره غنم وکړي، دی کې به څومره آبادۍ راشي، کمره به پکې راشي چې لویش ځمکه لاندې کې. دا نن یوه لویش تا، او په میدان محشر کې به دا اوه لویشتي، او ستا غاړې ته به یو امیل پروت یو تاک، دا به دې غاړې ته پروت او د الله په دربار کې به حاضري کوي. الله دربار ته به ورځې، دا به یوه لویش نه وي. چې مرله دې لاندې کړه، دا به مرله نه وي، دا به اوه مرلې ځمکه به دې غاړې ته پرتې او د الله په دربار کې به حاضري کوي. ستا حق دې راوړي خیر دی، زما حق دې درواوړي خیر دی، خو چې ستا حق په ما رانشي هلته بیا نشم کولی. حدیث مبارک کې راځي قیامت په ورځ به یو کس راشي، په سټ په اوښ ناست، د چا په سټ په غوا ناست، چې چا کم شی لاندې کړی نو، د چا په سټ په پټي پراتی نو، د چا په به دا ونې پرتي لاچیانو بنډل به په سټ پروتي نو، خو چې کم شی چا لاندې کړی دی اب یې په دې سټ پروتي. او دی به میدان محشر کې را رواني، وی به اغیثنی یا رسول الله، اے د الله حبیبه امداد مې وکړه، امداد مې. ډېر بد حالت کیا، دې حالت ته مې وګوره، اغیثنی یا رسول الله، د الله حبیبه امداد مې وکړه. نبی علیہ السلام فرمایي چې دا کس مال راشي، زه به ته انکار وکړم، زه به ورته وایم چې زه نن ستا امداد نشم کولی. ما تا ته ویلي چې ماله به داسې حالت کې نه راځي چې پتا د بل بنده حق پروت، ماله به دې حالت کې زه ستا سفارش نن نشم کولی. داسې به ګرځي په میدان محشر کې، د چا په سټ په اوښ ناست و، د چا به غوا ناست و، د چا به ځمکه پرته. دینه امان غواړئ، امان امان، چې یو کڼ کې درته د چا روانه وړي، کڼ کې کڼ کې. یو بزرگ باره کې راځي، وفات شو، چا خوب کې ولید،
الله د سره څه معامله وکړله؟ وی چې نوره معامله مې کلیر ده، یو ځای ته روټۍ له تلې ومه، واپس راتللمه، نو یو باغ نه مې یو کڼ کې شو کولی و، غاښونه مې پې صفا کول، د هغې کڼ کې معامله راته پرته، د هغې کې لنښتې د هغې معامله لا نه ده صفا شوه، د هغې مالک به راځي، زما او د هغه ترمنځ به معامله صفا کړي، د هغې کڼ کې په حساب کې ګیرې هغه یو کڼ کې راووښته. نن سبا خو چې ویش پوله ورخ واکي نو لخلص خو پکې بکاڼي ووي، وایي دا پیدا مې پکې وکړل، په سره د دغې بکاڼو به دا به دې په سټ پرتي او میدان مخ د کڼ کې حساب مې ویلا کلیر نه دی چې ما یو کڼ کې د یو باغ نه شو کولی او خوله کې مې واله، د هغې په معامله کې ګیرې د هغې په معامله کې ګیرې. په منځونو یوازې نه خلاصېږو ښه، په حجونو یوازې نه خلاصېږو ښه، په عمرو یوازې نه خلاصېږو ښه، معاملات بنیادی خبره ده. هلته به د سړي ایمان ګوري چې د ایمان څومره وزن کې دی، د ایمان څومره وزن کې د ایمان وزن څومره دی. سړی ډېر خفه شي، دا مسلمان دی چې مسلمان ته غل دی، دا مسلمان دی چې مسلمان ته غل دی، او مسلمان ته شیش والی چې دی به څنګه رسومه. ډېر سړی خفه شي. یو به بل ته ټلیفون کې وی راشه د چانس ګاډی دی علي خوینه، د چانس ګاډی ویلې راشه، خبر یې د چانس ګاډی پیژنې، ځان خو پې لږ پوه کوي که مونږ پې لږ ځان پوه کړو، د چانس ګاډی مو پیژنو. وی راشه د چانس ګاډی دی. څنګه د چانس ګاډی دی؟ د 10 لکو روپو ګاډی دی او تالی په 8 لکه علم، دې ته د چانس ګاډی وي، دې پسې 8 لکه روپۍ اوسي، د 10 لکو ګاډی په 8 لکه والي. خدای دا تپوس نه کوي چې دا کس د 10 لکو ګاډی مال ولې په 8 لکه راکوي، چل څه شوی دی، وجه څه ده؟ چې بیا وروسته تپوس کي دا د 10 لکو ګاډی چې په 8 لکه خرڅوي، د مور ته کینسر لګېدلی، مور یې د کینسر بیماری، ډاکټر لی بوځي، نو ډاکټر ورته وایي ستا د مور په علاج 8 لکه روپۍ لګي، که را دې وړې نو د مور ژوند به دې بچ شي، که را دې نه وړې نو بس د مور ژوند د دې لاس یمسه. نو د مور په علاج 8 لکه روپۍ لګي، نو د سره بل فکر نه وي، نو دی بارګین ته راشي، ورته وایي زما مور بیماره ده، هسپتال کې داخله، 8 لکه روپۍ په علاج لګي او ما سره نشته. دی ورته وایي صحیح ده، یو ګاډی پې خرڅ کړي په 10 لکه روپۍ، د 3 میاشتو په نیټه په 10 لکه په ده ورواړئ. بیا بل کس ته ټلیفون کې وی راشه د چانس ګاډی دی، ده ته وایي اوس یې دله ورکه په 8 لکه روپۍ، نو دی 8 لکه روپۍ والی ولاړ شي، دی 8 لکه اوسي، دلته دی خوشحالیږي وي 2 لکه روپۍ مې ګاډی ارزان واغست. ته خبرې په دې 2 لکه روپۍ دا تا نن د یوې مور د وینې سودا وکړله. دا کو هغه مور سپتال کې خبر شي چې زه په سپتال کې پرته یم، زما کینسر دی، نن بار زما په وینه باندې لبې کېږي. که دا مور خبر شي چې زما په بیماری کې نن یو مسلمان 2 لکه روپۍ ګټه وکړله، الله اکبر. خدای دې د چا بیماران دي سینې بیماران کوي، خدای دې غریبانانو حامی و ناصر شي چې ښځه یې بیماریږي نو خلک پکې 2 لکه روپۍ ګټي. خدایا دا مالدار دی، اده پیسې دي ته یخي لکه، نو د سره خو ډېرې لکه یو بس پاک کټې مې په 8 لاک را باندې والي، یو بلې ورځې وله بیا په 10 لاک خرڅ کړي. مسلمان دې حل ته پاتې شو چې پیسې یخي دي، چې کله به دې مجبوره کېږي چې زه تېنه 2-3 لکه روپۍ وګټم. دا کو هغه بیمار خبر شي سپتال کې، دا مور خبر شي چې زما په بیماری کې، زما په کینسر کې نن مسلمان 2 لکه روپۍ وګټلې. دا مسلمان دی، ته چې ورشي هغه محتاج دی ولیدو، ته ولې دا ګاډی د 10 لکو په 8 لکه خرڅوې؟ زما مور بیماره ده، زما خور بیماره ده، ما سره پیسې نشته. وایي هو دا 10 لکه روپۍ والا، ګاډی واپس کا، 10 لکه والا په دې د مور علاج وکا، دا ما تعالی قرض حسنه درکړلې، او چې کله در سره ټیم په ټیم کېږي نو مال خپلې پیسې راکوه، ای به خیر دی، دا ما سره ایکسټرا پرتې وي.
نو دلته د یو مور بیماری کې او بل پکې 2 لک روپۍ ګټي. دا مسلمان دی؟ بیا ځي حجونو او عمرو له، بیا ځي تبلیغونو له، او د مسلمان سره دا معامله کوي. بنیادی خبره معاملات دي، بنیادی خبره معاملات دي. معاملات دا بنیادی خبره ده. بنیادی گاڑی خرسو مولی خرسی انجن والی دی چې زری خرس کما چې بل ورسوم کنه، بل بسنگ رسوم، بل مسلمان بسل سنگ رسوم چې وی رسوم انجن والی دی چې په بلی خرس کم. دا مسلمان دی. دی منزونه کې راځي الله اکبر ځان تکبیر تحریم له جمعات ترا رسی او بار حال داده، بار حال داده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې چا پچا باندې یو سیس خرڅ کو او پدې کې نقصان وو، یو عیب و پکې، نقصان و پکې، او د 50 سیس خرڅ کو دته هغه عیب ورته اونخو، لکه مونږ چې وای و مې رساو، لکه مسلمان بل مسلمان ورساو. دا دی هغه نه دی رسولی، خپل ایمان لدی دکه ورکړه، خدا دی ځان ورساو. داغه خو دی 50-60 زره نقصان کو، خو خپل د ایمان تاوان دی وکړو. چا چې پچا باندې سشی خرڅ کو او په هغه شیز کې نقصان او د ورته اونخو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہمیشہ لم یزل، لفظ راغلے لم یزل، ہمیشہ دا بندہ دا اللہ پا غصہ کی گرفتار، ہمیشہ گٹا میں پکی اکڑو انجنی والے 1 لاکھ روپے میں گٹے لیا راشی پا مانزو ادری گی. دے ہمیشہ دا اللہ پا غصہ کی مبتلا دے چیو نقصان پشی کے وہ دا خرص کو نقصان اخکارا نکو، اخکارا ورطو آیا دیشی کی دا دا نقصان دے کسرد دی علینو خواہ کنائلینو نا. اب سو کی خود نقصان پا وجب پیسی لگی کمی کی دیکھ خونور سا خبرہ نشتا، گٹا بلگا کم در کی. دا مسلمان حال لے دا مسلمان سر. یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. زمونگا استاسو دا مذہب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مونگ چی دا چا پا مذہب او پا مسلک دا کپڑی کاروبارو، خواہ کپڑا بے خرسوال دا کپڑی کارو. یو رس پا سفر تو نخپل نوکاری رو بخت ورطوئی کہ زنیم او تا دا کپڑی خرسائی کنا نو دی یو کپڑا کی لگ نقصان دے، عیب دے پکی، نقصان دے پکی. کدا کپڑا دے کل پا یو گاک خرسولا نو ورطب اوئی چی پا دی کی دا نقصان دے. خبر بے کی بے ورکا خیر دے، ہو چی آگا خبر شی وی سیدہ. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چراغے نو کپڑای نوکر او خادم خرڅ کړي ته پوسیت نو کوي تا چې دا تان خرڅو تا کست ویلو چې په دې کې دا نقصان دی. به حضرت ما نه ير شي ما خیال نو کپڑا غستې شوی وی خپچا دې خرڅ کړي دا هغه ورته داغي کس د کلی نخ یو خوې سړی ته پته لګي کنه. تاسو چې سواړی بازار کې کپڑا خرڅ کې پته نه چې دا سړی د ډیرای دی یا د بای کلی دی یا د تور ور سکتے سړی ته پته لګي کنه. هغه نوکر ورته هغه نخ خو شو خوې چې دغه علاقه امام سیبراغه سورلی په کرایه باندې اونیونه او اکی کلی او علاقه تلاړو الته معلومات کول وی دي سي کست هغه کس معلوم کو راوی غوختو وی زنوما زمان یو نوکر پتا باندې کپڑا خرڅ کړي وا خو هغه کپڑا کې دادا نقصان ما ته خبر کړي کو کپڑا ما ته واپس کړي نو زبیا راغله ما ته کپڑا واپس صرف پمونس کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په مسلک په دکان کې بیا نه چې کله بیا کوي نو بیا نه صرف په مانزه کې وای د امام سے په مذهب د امام سے مذهب دا دی چې رب الدین بنا کې ٹھیک ده دایم مذهب دی خدای مذهب دی چې عیبدار شی بچا باندې نه خرڅه
دلته مذهب منی او الته مذهب نه منی. بنیادی شی معاملات دي. معاملاتو کی دین ښکار کیږي، په عباداتو کې دین نه ښکار کیږي. دین چې نه ښکار کیږي په معاملاتو کې. چې د تر سړی معامله ویني نو دین بدر تخکار شي. بس چې یو مالدار کیږي بس دعا کوي خدای غریب کوه مې منو. نا مالدارانه سی په سړی لبي کینو الله دې رحم وکړي. چې گاونډي دې مالدار شي پتا ما بدر تناسی وي کله وره قرضداري کیږي چې دا کور خو ته لاس تکم کا. الله اکبر. ته چې دنه کور والے دې بي کور شي تر د بیٹک کې آرام نه دی کړي، تر در دیوال نه سورې نه دی اغسته. ته چې د دنه دا کور والے کنه او دې بي کور کې دې بچرته ته مسلمانې گاونډي د گاونډي کور تغلې مړه گاونډي سکه رور ضرور هغه تغلې سټیم بمیرو چې رور قرضدار شي لومبه رور را پاس وی جیداد لیکا سٹام لیکا ہوں پیسے قرض والا. اللہ اکبر. نن رور تناستے کنا ستارور قرضدار شو ہوں پیسے والا خپل کنڈو وکا کور خرص نکی پٹے خرص نکی ستا پما بندی حق. نن زمون سم معاملات د خلق سره. نبی علیہ السلام فرمائی چې کم تاجر چې څوک اغستل خرڅول رښتیا وایي او د امانت او خیال ساتي د حشر به الله د پیغمبرانو سره کوي. چې رښتیا وایي او د امانت او خیال ساتي. نو سوام چې دکانداري او رښتیا وایي دا ډیره ګرانه خبره دا به بیا لیکل غواړي چې بورډ په سړی ولګي چې دا دکاندار دروغ نه وایي. دا دکاندار د امانت او التاجر الصدوق الامین. کم دکاندار چې رښتینی وي امانتداري د حشر به الله د قیامت په ورځ د انبیو سره کوي. د پیغمبرانو په صف کې به الله دا تاجر ودري. کوشش دا کو کنه چې د مسلمان سره د خیر خواهی سوچ کو. بیا د غریب سره ډیر د خیر خواهی سوچ کو. ګوتی ممروړی غریب لخوا ګوتی غریب لممروړی ډیر د خیر خواهی سوچ مړه سړی چرته لاړ شي ستا به د بل سره نه لګي ته به یو مشر پسې لاړ شي یاره ما له روغه وکړه د جرګې مشران به مقرر شي 4-5 تنه. نو ستا به د جرګې مشر مقرر کړي او هغه چلته لاړ شي نه هغه هلته ښه شیطاني شروع کړي هغه روغه ښه ورانه نو چې سړی به دا اعتماد په چا کوي سړی به څوک ګوري په چا پسې لاړ شو لکه څوک وګورو چې دا خیر خوا دی چې څوک وینما په چا اعتماد وکما. دا غریبانان به چرته ځي دا بېڅوکه خلک به چرته ځي چې خلک پې لبې کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من اقال مسلما اقال الله عثرته یوم القیامه. نبی علیہ السلام چې بر صحابي لاس پلاس کې ورکو کنه دسی به صحابي راغی بیعت پې کو کنه دسی به لاس د نبی علیہ السلام لاس کې ورکو. بنیادی خبره به ورته دا کوله مسلمان به نه دوکه کوي مسلمان به نه دوکه کوي مسلمان ته به کندې نه کني مسلمان به نه دوکه کوي مسلمان به نه دوکه کوي. دا لوز به یې اغس. نبی علیہ السلام فرمایي چا چې اقاله وکړله د یو مسلمان سره اقاله دی ته وایي یو دکاندار یو سیس خرڅ کو ورځ نیمه پس هغه ګاک واپس راغی یاره دا کپړه مې خوښه نه ده سیرې کړې نه ده استعمال کړې نه ده موسم یې تلی نه دی تا ته وایي دا ما نه واپس واله او دا دکاندار ورته وی راکه او خپلې پیسې دی واله دې ته اقاله وایي. نبی علیہ السلام فرمایي چا چې د مسلمان سره اقاله وکړله اقال الله عثرته یوم القیامه. الله تبارک و تعالی با د دې دکاندار سره اقاله وکړي په ورځ د قیامت. الله وایي چې دا دکاندار مال راشي زه به ورته واما تاله چې هغه واپس شوی سیز راوړو دا په سړي ډېر بد لګي. دکاندار یې له خوشحالېږي وي پیسې مې وګټلې چې ګوري یا پسې واپس راوړي. ټیک ته چې دا ډېر چپ لګي په بنده خدا الله نن ته سودا واپس کوي هغه مختورن راغلی دی
الله تبارک وتعالی وی چې دا دکاندار مال مخې نه راشي د د ګناهونه به راشي نو زه به د سره اقاله وکم د ګناهونو دی به څومره مختورلی زه به ورته وایم چې دا ټول ګناهونه دی راکه او د دې په بدله کې جنت والا زه جنت تا هغه سره سودا واپس کړي وه ته ما ته ګناهونه واپس کړه زه تا سره اقاله کوم زه جنت ته نو د مسلمان د خیرخواهۍ سوچ هر ټیم کې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب العالمین بنا